الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ 18 لیکچر دی د ایکسل په اړه کې او راځو خپل لیکچر به شروع کوو. په خیر راځو ایکسل ته. راځو انسرټ او په انسرټ کې کوم ټایپ ته راځم. په انسرټ کې راځو نن د شکلو ته راځو. که ته غواړې چې شکل واخلې که هر رقم شکل دې پکاري دلته کلیک کوه او دې باندې کلیک کوه دا به شکل وي. څه شو که نه فار مثال ما بل شکل پکار دی. بیا زموږ یو ټایپ دی ښه پیج لیوټ. دا ډېر مهم ټایپ دی. نن استادانو دې کې مشکل و بیا ورته ما حل کړه. دا ډېر مهم اپشن دی. انشاءالله تا ته بیا زه ښیم. خدای خیر. نو دې کې رقم په رقم باندې شکلي دي. که ته غواړې چې څه رقم شکل دې پکار دی دلته یې راوله څه رقم شکل دې پکار دا آینده کې به نور شونې کې پکارېږي داسې چې نه پکارېږي. اکسل کې چې شی ورکړی دی که دا چټي په چټي نه دی ورکړی. دا بیا حتماً د یو هدف دپاره ورکړي. دا په راتلونکي کې پکارېږي چې کله د استعمال ځای راغی تا ته ځم چې دا د استعمال ځای دی او دا دلته پکارېږي. صحیح ده. پام دی ورته څومره ښه شکل دی. دا ټول شکلې به په خپل وخت کې استعمالوو. صحیح ده. او استادان دې که داسې ولیکي بس دا دې ته ویلي دې ته شکلي ویل کېږي. دا شکلي خو دي خو دا چې کوم ځای کې استعمالېږي بیا د استعمال ځای ورته انشاءالله ښایي. دا مشهور راځم دغه اپشن ته. په دغه اپشن کې موږ سره څه شی دی انډیواله دې ته ګوره ښه. په دغه اپشن کې فرض مثال زه اخلم داسې یو اپشن اخلم. صبر کوه. فرض مثال داسې اپشن مې واخیست دا مې اوکې وویل. نو تا سره یوازې دا اپشن نه دي ګوره. خلک دې ته ګوري ښه ولیکي دې ته ولیکي دې عکس دې ته ولیکي فرض مثال جان شو ټکس دې کې ولیکي فرض مثال جان دې کې ولیکي فرض مثال چې خان دې کې ولیکي فرض مثال چې ولی دې کې ولیکي فرض مثال چې کاکا. څه شو دې لیکل که نه دې ته پکچر هم راوستلی شي ښه. په دې منځ کې ته کلیک کړي که نه دلته ورته پکچر شی کوي هم راوستلی شي. خو ستا په ذهن کې اوس یو پوښتنه پیدا شوه چې استاد دلته تا دا جان ولیکل څلور دانې نو دلته ما یو بل نوم هم پکار دی چې داسې زه ایډ کړم. په دې شکل کې څلور دانې دي دا اوس زه څه رقم ایډ کړم. صحیح ده که نه. ته به راشې دغه اپشن ته به راشې په دغه اپشن ته به کلیک کړي. چې کله یې کلیک کړه را به شي دې جان ته او ټیپ بټن به ووهي. ټیپ شي انټر ووهه. ټیپ ګوره پلې درکړه ګودرې نه کړه ولیکه فرض مثال همه وشو که نه شو وشو که نه. یا دلته ودرېږه دلته او لنډ سپیس بټن ووهه یا انټر بټن ووهه دا به هم درکوي. یا دلته ودرېږه دلته یا دلته ودرېږه دلته که نه بس ټیپ بټن ووهه او د دې برخه شي اخوا به شي. بس پام دی ورته دا داسې ته کولی شي. اوس بل ټیپ ولیکم فرض مثال زه لیکم ګورې او هغې کې درنه بل لیکم ګوره لیکم چې فرض مثال مور دلته به ولیکل شي. اوس زه غواړم بله برخه واله ګوره ټیپ بیا واله ګوره انټر واله بله مور لیکم چې ولی او ما یو کې ولیکل کېږي بل ورسره والم ماما او دا یو ټول کې څو برخې راغلي خبر دې پام دی. دا به څه باندې راځي دا ټول په سپیس او څه باندې کېږي په انټر او ټیپ بټن دا ټول کمانډونه چې شي کولی شي ته استعمالولی شي. دې کې ځان نه بل نوم زه ورکوم نو زه به څنګه چل کېږي دلته کلیک کړه یا دلته راشئ کلیک کړه دلته انټر ووهه انټر یا سپیس ووهه او د هغې بله برخه شروع شو لیکي مثال جان پام دی ورته. نو په یو لیکلي کې زه په درې لیکنې کوم دا دې دپاره استعمالېږي. اوس پوه اوس ګوره خلک چې دی څنګه چل کوي ښه دلته پنځه شپږ دانې شي نه رسم کېدای شي نه دا شی شاګرد ته نه تشریح کوي چې دې معنا څه شی ده. اوس خبر باندې پوه شوې. دا ډېر کم خلک استفاده کوي ښه ما ته دا مه ښوده چې داسې استعمالېږي. استعمالېږي ځکه که نه نو بیا د خپله پکې کار وي خپله پکې نور هم ماهر کېږي ښه. زه که راشم منظر ته او په منظر کې راشم دلته دا ټول شي نه ختموم ښه په دې باندې پوه شو چې په دې باندې دغه شو دې باندې خو پوه شي که نه. اوس هم بل رقم شکل دا شکل راولي هر رقم شکل چې راولي دا شکلونه صرف دې دپاره دي که ته شکل راوله او دې کې تون ورکړې دې مر کلیک نومونه ورکوه ښه نومونه ورکولی شي. فرض مثال جان ورکړې دلته ورکړه مثال خان ورکړې دلته فرض مثال ولی ورکړې دلته فرض مثال ورکړې شي افغانستان ورکړه څنګه چې ورکړې هغه د خپله ورکړې کېږي بیا ښه کابل ټول ورکړه نوې شی پکې اټکې بل شی پکې اټکې هغه دلته اټکېږي. دا خاص کر دلته استعمالېږي موږ وایو که نه پلانکې سلسله موږ وایو چېرې فرض مثال بیولوژي ده بیولوژي د طبي علومو نه اخذه شوې بیا دې علومو نه اخذه شوې بیا دې علومو نه بیا دې علومو نه بیا دې علومو بیا اخر کې دې ته راغلې ده. دا دې لپاره استعمالېږي. مکتبونو کې اکثره تاسو شکلې لیدلي که نه کتابونو کې هغې دې نه راغستې ښه. بل لازم په انسرټ ټایپ کې اوس راځم اصلي فایل ته. شکلونه مو شو دا مو شو دا څه معنا لري دا سکرین شاټ اصلي استعمال څه شی دی ښه. سکرین شاټ اصلي استعمال دا دی فرض مثال ته ګوګل ته لاړې او تا په ګوګل کې ورکړه که نه چې نریندرا مودي دې ورکړه چې د هند باچا دې ورکړه ته د هغې باره کې معلومات راټولې معلومات یې راټول کړه خو ته اوس ګورې که چې معلومات مې راټول کړه زه به اوس څنګه چل کوم دا به زه لاندې کوم بیا به زه راځم
ګوګل کروم د ګوګل کروم اوپن کوم بیا به زه دا دلته لیکم که نه لکه فرض مثال زه به دا اوس مثال ما سره معلومات دلته دي او زه به دلته راځم دا ټایپ کوم او بیا به دا لاندې کوم او بیا به دا کوم دا ډېر سخت نه راځي ته اسانه ولې نه کړې ته څنګه چلو کا دې نه سکرین شاټ وباسې دلته کلیک کا او راسه سکرین شاټ باندې کلیک کا چې کله دې کلیک کا راشه دې باندې کلیک کا کوم دې سکرین شاټ وباسې فرض مثال مقصد دې سکرین شاټ وباسې ها ور دلته سکرین شاټ دی وځ دلته به راشي دلته داسې راغی که نه اوس دا مخې له کېده دا مخې له کېده دلته دلته مخې ته کېده دلته کېده او دلته لیکل کوه هغې ته ګوره لیکه سکرین شاټ دې دپاره استعمالېږي ایزه دی که د دې اصل استعمال دا دی ښه او موږ یې غلط استعمالوو صحیح دی اصل استعمال دا دی استعمال باندې پوه شوې ښه بل لازو دغه اپشن دا هم د انټرنټ سره وصل دی خو په دې باندې کېږي څه دا به زه تشریح کوم کله چې په دغه اپشن مې زده کړه حتما ښه خو موږ سره سبا یا بل سبا انټرنټ په خیره پیدا کړو په دې باندې به هم کار وکړو چې سره انټرنټ شته چې راغی په دې باندې کې به د سپیشل زه بېله ویډیو جوړه کوم په څه کې په دې سټور کې او په ایډس کې دې کې ډېره مهمه ښه ویډیو ده په دې کې څه کېږي دا به زه تشریح کوم بیا که سبا انشاءالله حجاز راغی حجاز هغه سره تیار انټرنټ شته دی هغه نه به انټرنټ وصل کوو په دې کې به کار وکړو اوس زموږ دا سیستم موږ سره اویلیبل نه دی راځم کو سټور ته چې کله راغی که نه سټور باندې به کلیک کړو په سټور کې به څه شته راشي دې ته به راشي دغه اپشن ته په دغه اپشن ته چې راغی که نه په دې کې څه کېږي په دې کې دا کار کېږي که نه دلته ستا نوم دی دلته ستا نمبر دی دلته ستا نوم دی دلته ستا عکس دی زه غواړم دا ستا نوم او ستا نمبر چې د دې لپاره بارکوډ جوړوم چې شی جوړوم بارکوډ ته چې د بارکوډ عکس وباسې که دا ډایرکټ وایي چې پلانکې خان دا نمبر دی پلانکې نوم دی دا کار دې نه کېږي او دا به انشاءالله موږ په راتلونکي ویډیو کې حتما انشاءالله ووایو او په دې ایډس کې هم دا کار کېږي صحیح ده په دې کې به دا د دې څه کار دی او د دې څه کار دی په راتلونکي انشاءالله حتما ووایو